تشوي ډکوي د آدم د زوی جنون دی. په دې حالت کې دی بیرته ورک شو او یوازې ساده مجسمه پاتې. یو په خپله د بودا د شخصیت رول و. السلام علیکم معززو دوستانو، ښه راغلاست. موږ دا سفر را رسېدلی دی لکه څنګه چې تاسې تصویر وینئ په خپله پوهېږئ. استاد نور احمد قرآنمند بیا زموږ سره راسره دی. د دغه تاریخي څلي د تاریخ او تمدن په ارتباط باندې لنډ معلومات د قرآنمند صاحب څخه اخلو. مهرباني قرآنمند صاحب. مننه محتاج صاحب. د منځني افغانستان په ساحه کې چې بامیان وو، چاریکار وو، دایکنډي وو، د روزګان ځینې څنډې، د سمنګان سیمې پکې شاملې دي. په دې منطقه کې څلور مختلف النوع مدنیتونه د معاصر تاریخ په جریان کې تېر شوي دي. معاصر په دې معنا چې دغه اوسنی زموږ د افغانستان معاصر تاریخ نه چې 330 کاله هغه لري، بلکې معاصر په دې معنا چې د مدنیت د پیلامې څخه یو هغه تاریخي بود و چې هغه تقریبا د زردشت سره تړاو درلودی، آتش پرستي وه. نو د دغه بودا بت د ساحې څخه مخکې د سمنګان د تخت رستم په ساحه کې جوړ شو چې هلته د اور عبادت کېدی او دا د زردشت مذهب. د دې څخه وروسته بیا بل مدنیت هغه د بودا مدنیت رامنځته شو. د بودا مدنیت او د رامنځته شو او د زردشت مدنیت فرق دا دی تقریبا د اسیا ژیړپوستو انسانانو یا د ختیځ ساحې څخه ودې خواته سرایت کړی و، دلته راغلی و او افغانستان یې تقریبا مرکزي نقطه ټاکلې وه. او بودیست په ایستا باندې د بودیزم د مفکورې مدنیت چې دی چې دغه د بودا بت هم په ایستا باندې په هغه شکل باندې دوی په هغه ډیزاین باندې جوړ کړي د خپل راهب په رابطه باندې. دا تقریبا د هند د شمالي ساحو څخه ودې خواته سرایت کړی. یعنې دغه مفکوره دغه ځای راغلې ده. دا مفکوره دغه ځای راغلې ده دلته چې د بودا پرستش را ترویج شو. نو په دې خاطر باندې چې د عقیدتي او د فکري د مشبوهاتو دپاره چې خلک په ایستا باندې خپل ځان ته د عبادت یوه لاره پیدا کړي، نو همدغه و چې د زیارت کولو یا د زایرینو په ایستا باندې دغه لړۍ همداسې جریان پیدا کړي. دغه قرآنمند اعتقادي لحاظ باندې هغه فلسفه وه. د تمدن په لحاظ کې پر وغږېږي، د مدنیت په لحاظ باندې بلې په دې خاطر باندې چې افغانستان په هغو وختونو کې د اسیا د کاروانونو دپاره، د اسیا د ولسونو دپاره یو سمشاره یا مرکزي نقطه وه، د اتصال نقطه وه. په دا خاطر باندې په وسطي ساحه کې د اسیا دغه ځای دلته جوړ شو. د بودا بت ډول د منګولیا د ساحې څخه هم د هند د ساحې څخه په مساوي ډول باندې فاصله کې په ایستا باندې خلک دغه وکړي، رصد وکړي، د زایرینو په توګه راسي، خپل پرستش عبادتونه وکړي. نو همدغه ساحه ورته انتخاب شوله. کله چې د بودیزم مدنیت دلته وریکار شو د اسلام د دورې څخه مخکې په ایستا باندې چې اسلام ودې ساحې ته نه و راغلی، دا خلک د اسلام په دین باندې نه و مشرف شوي. همدغه له امله په ایستا باندې چې د آتش پرستۍ د له منځه وړلو څخه وروسته بیا د بودا بت دلته جوړ کړي. بودا په خپله یو راهب و چې تقریبا په ټولنه کې ښه ژوند درلودی، خلک یې وسمې لارې ته سوق کوله. په خپله زه یوه بله پوښتنه وکړم، بخښنه دي. بودا په خپله یو مذهبي راهب و او ده بیا ځان ته یو کتاب درلودی. په اجتماعي اړخ کې د ده تمدن هم رول درلودی؟ بلکل، ځکه یې درلودی چې یو په خپله د بودا د شخصیت رول و او یو د بودا د شخصیت څخه وروسته دغه د پیروانو رول و. د لارښوونې وې ده وویله چې ښه خبره کوئ، ښه کار کوئ. تقریبا هغه اووه نصیحتونه د ده وه. خو کله چې بودا بیا د خپلو پیروانو د خپلو حواریونو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو د بدبختۍ په خاطر به د ځنګل پر لور باندې مخه کړله، ورې ژوند اختیار کړي. همدغه له امله چې دی مړ شو، وروسته دغه بودا
د هغه پیروانو په خدای باندې وویل. تشکر جناب فرانمل صاحب. ډاکټر صاحب تاسې خپل احساس راته ووایاست، تاسې د دغه څلي په لیدلو باندې څه احساسوئ؟ مننه. وانا اصلا موږ د خپل د تاریخ له لحاظ څخه که چې موږ هلته په تاریخ کې به راته مطالعه وه په تیوري لحاظ به موږ ویلی، اما دا چې د نږدې څخه رالو دا حالت مو ولیدی ومولیدلي واقعا فرانمل صاحب یې کور ودان ښه توضیحات یې پر ورکړله، نو معلومات مو هم ترلاسه کړي. نو دغه هغه پریکټیکل اړخ نه تر اوسه پورې ما نه ولیدلي، خو د هغوی څه خپل د تاریخ هغه زړې فلسفې به دې لوستلې وي یا به دې اورېدلې وي، نن دې مخامخ ولیدل؟ نن مې مخامخ ولیدلی او الحمدلله د افغانستان د تاریخ یو مور ده. نو واقعا دلته موږ په خپل ژوند کې مو دا هلې ځلې وې چې په خپل ژوند کې په خپلو سترګو دا تاریخي حادثات تاریخي شیان ووینو. نو دا چې الحمدلله موږ د ټولو انډیوالانو اوس د ژوند په خپل ژوندون کې مو دا دې وینو، افتخار کوو، فخر کوو چې خپل افغانستان الحمدلله وینو په ښه منظرو په ښه حالات کې. یو شی زه یادونه کوم چې موږ د دې ادعا کوو چې افغانستان تاریخي مملکت دی، یعنې په هر ولایت کې دغسې ثبتونه موږ لرو چې هغه د بامیان ثبوت دا دی خپله دغه د بودا مجسمې دي، او بل شی چې یادونه کوم دا دوې مجسمې دي، یو نارینه دی او بل یې ښځینه دی. نو د دې په شاوخوا کې وایي په هغه وخت چې دا مجسمې جوړې شوې وې 8000 بودایي رهبانو په دغه غارونو ته شاوخوا په دغه غره کې تاسو وینئ په دغه غارو کې 8000 بودایي رهبانو ژوند کوي. اضافه غارونه و دا اضافه غارونه مغارې چې ورته وایي نو شاوخوا دغه خلک بس راټول د اصلي مرکز کې و فوکس یې په دغه بوتانو باندې و، د خلکو شاوخوا د دې بس ژوند ورته کوي. ډېره مننه. زه خو چون موږ شاعران یو اکثریت وخت دا خیالي برخه یې پر موږ باندې غالب وي. زه چې کله دلته راللم نو بودا د حال په ژبه راته وویله چې بیا راغلې، ما ورته وویل و رالم، ولا نور ملګري دي څه کړله، مال څوک پاتې دي، څوک مړه سوي دي او څوک ژوندي دي، نو کوم فکر دې زما د دغه مجسمې څخه اخیستی دي، دا زما د دې خلکو څخه اخیستی دي؟ ما ورته نه پوهېږم، ته راته ووایه. نو زه به درته وایم چې تاسې ټوله ژوند په حقیقت کې تېر کړئ، که زما پیروانو زما وروسته زه په خدایي نیولی یم دا دوی درواغ وایي. زه یوازې او یوازې په حقیقت پسې ګرځېدلی یم او ما د حقیقت دپاره کار کړی و. چوندۍ بیرته د حقیقت څخه پر بل مخ اوښتي دي، نو دا دې تر اوسه پورې دا اثار پاتې دي او تاسې راځئ په دې خاطر باندې چې دلته یو هدف ترلاسه کړئ. هغه هدف دا دی چې حقیقت پلټل دي. نو تاسې کوشش وکړئ چې حقیقت وپلټئ، د حقیقت پر لور ولاړ سئ او حقیقت ووایاست. په دې حالت کې دی بیرته ورک سو او یوازې ساده مجسمه پاتې. بالکل. او مجسمه نه ده پاته. زه به هم یو لنډه خبره وکړم. یوازې هغه نښه ښانه پاته ده. ښایي بودا به دا وایي چې زه که خلکو په خدایي نیولې وم دا خو پخپله د خلکو ګناه وه، نو زما څه ګناه وه چې زه مو د منځه وړی. قدرمن دوستانو، سفر به انشاءالله تاسې د دعاګانو په برکت باندې ادامه لري. تر چې نور به چیرې ځو او څه به وینو د تاریخ دغسې لرغونو مسلو څخه، د تاریخي مسلو څخه، کلتوري مسلو څخه کم څه شیان مخته راځي، هغه به بس په ګډه سره تعقیبوو. جوړ اوسئ. ساقي نظر دی را باندې د ښار ښکلی شرابي سو شیخه اوس نو ایمان ټینګ د ګناه سیند توفاني سو سپین کالیو چې را نسي عافیت غرو ته ختلی سپین کالیو چې را نسي عافیت غرو ته ختلی هاسیا پوش خونابزاره جګرسوزه کبابي سو او دلته شرنګ د پیمانو سو د ګلڅانګو په لاسو کې او چا ویل چې لار د زلفو په نشو کې پیدا کیږي
او یه د بزم نو آموزو ځیګر سپر کړي و څپو ته یه د بزم نو آموزو ځیګر سپر کړي و څپو ته نور به خم پر خم جنګیږو د جام دور آسماني سو رنګ د تاک تاوده رګونه ننول د زړه له سوزه د اور څاڅکي یې راتوی کړه ټول ماحول دوږخي سو او تشوي یې ډکوي یې د آدم د زوی جنون دی تشوي یې ډکوي یې د آدم د زوی جنون دی هر ګلسازه ګنهکاره هر ګلسازه جنتي سو او ساکی نظر دی را باندې د ښار ښکلی شرابي سو شیخ اوس نو ایمان ټینګ د ګناه سیند توفاني سو